د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ په کابل کې د ایساف په قومندانۍ کې د افغان او د امریکا د سفارت او د بهرنیو ځواکونو د لوبډلو ترمنځ د باسکټبال دوستانه سیالي ترسره شوه. په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر د ښځو د نړیوالې ورځې له امله ټول افغان میرمنو ته د مبارکۍ د ویلو ترڅنګ وویل چې د افغانستان د سپورت د پرمختګ لپاره د اولمپیک له ملي کمیټې سره همکاري پیل کړې او هیله لري چې د همکاري ټولو ولایتونو ته وغځیږي. موږ ډیر خوښ یو چې له ایساف سره په ګډه د ورزش د پرمختګ په برخه کې نجونو او هلکانو لپاره 3 میلیونو ډالرو په کچه پانګونه کړې. همداراز غواړو چې د افغان او امریکایي روزونکو ترمنځ تجربې هم شریک شي. لوبغاړي وایي دا یو ډېره ښه موقع ده چې له بهرنیو میرمنو سره د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ لوبې کوي او تجربې شریکوي. په ورته وخت کې افغان نجونې وایي چې لا اوس هم له ځینو ستونزو سره مخامخ دي خو بیا هم غواړي چې ورزش پرمخ یوسي. I think it's a great opportunity to come and زه فکر کوم چې دا یوه ښه موقع ده د افغان او بهرنیو میرمنو لپاره چې د ورزش په برخه کې خپلې تجربې شریکې کړي. در این اواخر خوب است، امکانات فراهم ساخته با وجود که مشکلات خودش داره. با وجود ما میایم تمرین میکنیم ولی در هر حال هر نوع برگزاری مسابقات من فکر میکنم یک نوع رشد و یک گام پیشرفت در عرصه ورزش نشان میده. افغان میرمنې وایي له ورزش څخه یوازینی هدف دا نه چې لوبې وکړي بلکې غواړي چې له دې لارې د افغان میرمنو غږونه نړیوال ته ورسوي. د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ په کابل کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د والیبال سرې هم ترسره شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په تېرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د نجونو ترمنځ ورزش خورا پرمختګ کړی او هڅې روان دي چې په هغو ولایتونو کې چې نجونې نشي کولی ورزش ته مخه کړي زمینې ورته برابرې کړي. به خاطر پیشرفت و رشد ورزش در سرتاسر افغانستان اداره ورزش افغانستان تلاش‌های همه‌جانبه را و بی‌دریغانه خود نسبت به این عرصه همیشه توارث داده و همکاری همه‌جانبه خود در بخش سپورت نسوان نموده. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو له مخې اوس مهال په 9 ولایتونو کې په 24 ورزشي برخو کې 3300 نجونې په لوبو بوختې دي. چارواکي وایي هڅې روان دي چې د پوهنې وزارت په مرسته د نجونو ورزش ته لا نور هم پرمختګ ورکړي. وحیدالله فیضي، ساپی، آشنا ټلویزیون، کابل.